زموږ عجیب حالات، زموږ او ستاسو ماحول او معاشره ده. نن یو سړی دی په معاشره کې هغې ته الله تعالی نعمت مال او دولت ورکړی دی. زما عقیده خدا ده چې د خپل کور د بچانو نه فقط څه کوي، که د په زړه کې همت پیدا سي دی په د خپل مال او دولت د 40 کورونو نه په قبر ده شولی سي. حالانکه د پر ذمه باندې د یو بچانو نه فقط الله تعالی دومره وس ورکوي چې ته د 40 نه په قبر ده شوی سي، د 40 نورو کورونو. لیکن چې کله د هغې غریبه څه پوښتنه وکړي چې کاروبار او تجارت یې څنګه دی، بس د په خوله کې ناشکري ده، وایي بس صرف یو ګزارت. نو انسان دې ته حیران سي چې دا غریب به د الله تعالی حمد، د الله تعالی شکر کله ادا کوي چې تا ته الله تعالی د یو کور بجای د 40 کورونو د نفقې د برداشتولو استعداد درکړي. لا هم ستا په خوله کې صرف ګزاره د شکر نه راځي، نو غریب د شکر د الله تعالی د دې نعمت به ته کله ادا کوي. په کار خدا ده چې د دا ویلي وی چې الحمدلله زما پر استعداد الله ډېره راکړې ده، زما پر وس باندې الله ډېره راکړې ده، زما پر استحقاق الله ډېره راکړې ده. او دا یې ویلی چې که زه ټوله زندګي په سجده کې تېره کړم د الله تعالی د دې نعمت شکر نسم ادا کولی، د شان سره مناسب دا و. لیکن دی غریب په دې وخت کې وایي یاره یو ګزاره ده، بس هرو ماښام روان دی. نو چې کله د شکوې ځای راسي بیا د ژبه ډېره اوږده وي، شکایتونه او ګیلې د الله تعالی په دربار کې ډېرې پیښوي. لیکن چې کله د نعمتو د شکر ځای راسي بیا د هغې غریب ژبه ډېره کوچنۍ سي او بیا یې ژبه ډېره لنډه سي او ژبه بیا د الله تعالی د شکرو څخه ډېره خالي سي. نو ځکه د دانا سړي د هوښیار سړي علامه دی که د الله تعالی په نعمتونو کې سړی زینت پیدا کوي، ښایست پیدا کوي او د الله تعالی په مقبولو بندګانو کې ځان پیچي، نو پر هر نعمت باندې چې څه الله تعالی در سره کړي دي پر هغې باندې د الله تعالی حمد ویل چې الحمدلله الله تعالی زما د استعداد څه زیات را سره کړي دي، زه د دې مستحق نه یم، الله تعالی زما د استحقاق سره ډېر زیات سره کړي دي، او زه د دې مستعد نه یم او زه د دې حقدار نه یم، الله تعالی زما سره هر څه کړي دي. په دماغ کې دا خبره کښېنول که زه ټوله زندگی د الله تعالی د دې نعمتونو د شکر ادا کولو په خاطر په سجده کې تېره کړم، د الله تعالی د دې نعمتونو شکر زه پای ته نسم رسولی. نو دانا سړی بدای چې د الله تعالی پر نعمتونو به د الله تعالی شکر ادا کوي. ما درته ویل حضرت ابوبکر به ویل چې دا نعمتونو شکر، د نعمتونو حسن او زینت د الله تعالی په شکر کولو کې دی چې پر نعمت به سړی د الله شکر ادا کوي. الله تعالی حضرت داود علیه السلام ته اعملوا آل داود شکرا، ای د داود اولادې د شکر عمل کوئ. وقلیل من عبادی الشکور، زما بندگانو کې شکر کښونکي انسانان ډېر کم دي. د الله تعالی د ذات قدر کول، د الله تعالی د نعمت قدر کول، د الله د طرفه چې څومره احسانونه د انسان سره سوي دي د هغې ټولو قدر کول. لیکن الله تعالی څه وایي وما قدر الله حق قدره، چې د الله تعالی څومره قدر دی، د الله تعالی څومره عظمت دی، د الله تعالی د ذات څومره عظمت او قدر دی، د الله تعالی د نعمتونو څومره عظمت او قدر دی، بندگان په هغه کې ډېره کمی کوي او بندگان په هغه کې ډېره کوتاهي کوي. ځکه د الله تعالی د نعمتونو قدر کول